هغه ارمان چې افغانانو لاره آیا هغه ته ورنږدې یو او که نه. اشرف غني وروسته له ډیرو پیچلو لارو او د امریکا تر سخت فشار لاندې و، خو د ولس د ګټه او د افغانستان د تاریخ لپاره دغه د زهرو ډک غړپ یو کړ. ولسمشر اشرف غني څه کوي؟ طالبانو بیا ولې د غني دغه کار رد کړه او آیا بیا موضوع خرابه شوه؟ څه روان دي او امریکا به دغه کار باندې غني ته څه وویلې؟ دا ټول دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. افغان حکومت یوې سرچینې ویل په پام کې د 1500 نور طالب بندیان هم خوشي کړي. د دې سرچینې په خبره 460 طالب بندیان تر اوسه بایومټریک شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې بندیانو خوشي کېدو ته په غبرګون کې داسې ویل: د بندیان خوشي کول د هغه بهیر برخه نه ده چې موږ یې بشپړول غوښتل، ځکه اوس زموږ پلاوي کابل کې نشته او له کابله وتلی دي. نوموړی زیاتوي د طالبانو او امریکا د تړون د دوی لخوا حکومت ته د سپارلي نوملړ له مخې د بندیانو خوشي کول غواړي. څوک چې خوشي شوي تاییدولی یې نشمه. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي نن پنجشنبې به هم 100 طالب بندیان خوشي شي. افغان حکومت چهارشنبې اعلان وکړ چې 100 تنه طالب بندیان د هغه فرمان له مخې خوشي شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د مارچ پر 11مه نیټه صادر کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپله اعلامیه کې ویلي دا 100 تنه بندیان په هغه لیست کې و چې د طالبانو تخنیکي پلاوي د خپلو غونډو په ترڅ کې د افغان حکومت له پلاوي سره شریک کړي وه. خو وسلوالو طالبان بیا وایي دوی د هغو بندیانو خلاصون نه تاییدوي چې له امریکا سره د دوی خپل منځي هوکړې له شرایطو سره برابر نه وي. دا ډله وایي چې د افغان حکومت له بند آزاد شوي 100 تنه بندیان له ټاکل شوي پروسې سره سم نه دي خوشي شوي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین د سې شنبې په ورځ ویل د بندیانو د خلاصون پر موضوع له افغان حکومت سره روانې خبرې ختموي او له کابل خپل تخنیکي ټیم بیرته ورغواړي. دوی له هغه وروسته دا ګواښ وکړ چې حکومت د دوشنبې په ورځ ویل هغه 15 طالب بندیان نه خوشي کوي چې وسلوال طالبان په خوشي کولو ټینګار کوي. دوی دا 15 کسان په لویو بریدونو کې ښکیل بولي، خو طالبان وایي دا کسان به هغه نوملړ کې شته چې امریکا ورسره هوکړه کړې ده. د دې ډلې کابل ته د بندیانو لیږلو په هکله خپل پلاوي هم بیرته قطر ته ور وباله، خو افغان چارواکي وایي د خبرو دروازې پرانیستي او د سولې لپاره خبرې خورا مهمې دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. خپل نظرونه مو راسره د دې موضوع په هکله حتما شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.